په کوټه کې په تیرو 2 اونۍ کې د 50 کیلوګرامو وړو یو کڅوړه له 1200 روپۍ څخه سیوا کېدو وروسته اوس په 5200 روپۍ او 10 کیلوګرامه د وړو یو کڅوړه بیا د 300 روپۍ د زیاتوالي سره اوس په 100 روپۍ باندې پلورل کېږي. عادي خلک وایي چې حکومت د وړو د بیو په کنټرولولو کې په بشپړه توګه ناکامه شوی دی. تاسو کال به ډیر سوي غنم وړه چې دی اوس په خپل قیمت کې کوم سیزن چې رالی دی لاندې کړي چې اوس یو دم د جټکا ورکړله یو دم یې پورته کړله د غریبانو خو بیخي دغه ورې پر بل کړلی چې غنم ارزانه شي نو خو وړه به ارزانه وي. آیا غنم ارزانه سو وړه ګران سو. په دې به موږ د بلوچستان د صوبایي حکومت د خوراک او صوبایي څانګې ته دغه شمیره د واتس اپ له لارې ورواستوله خو ځواب یې نه ووایي. خو بیا هم حکومت وایي چې دوی و خلکو ته په ارزانه بیه باندې د وړو ورکولو تکل کوي. مرکزی حکومت هم ویلي و چې په پاکستان کې سږ کال غنم ډیر زیات سوي دي. د دوی په خبره چې بیې به ډېرې ټیټې وي. د پاکستان فلور میل اسوسییشن اتحادیه بیا د جولای له 11 څخه په ټوله هیواد کې د وړو د میلونو د بندیز اعلان کړی دی. فلور میل اسوسییشن ویلي چې په ټوله ملک به د وړو سپلای بندوي. د میلانو مالکان ته دا کردار ورکړی دی چې کوم ته پر چا وړه خرڅوي کښنی دکاندار دی که غټ دکاندار دی ته به فایلر په 1% نان فایلر سره به 2% ته به دا ټیکس مشترا کاټه ور داغه تر بیا کم چې د وړو دکانداران دي هغه ته دا ویل چې ته د مل والا سره ټیکس کاټه یو د بل د پاره وید هولډینګ ایجنټس جوړ کړی دي. دا انډایرکټ ټیکسیشن چې دی د وید هولډینګ ایجنټ کردار فلور میل ته ور کړی دی چې ته د وړو د دکاندارانو څخه پیسې کاټوه مشت به د هفتې پر بنیاد راجمع کوي. په پاکستان کې غنم ډیر دي نو بیا وړه ولي ګران دي. بدردین کاکړ وایي چې پاکستان حکومت له کروندګرو سره وعده کړې وه چې یو من غنم به په 4000 روپۍ اخلي چې د 100 کیلوګرامو ګونۍ بیه به 10,000 روپۍ جوړېدله خو هغه ونسو. دا ټیم هم غنم چې دی په مارکیټ کې په 9,000 روپۍ 100 کیلو دی هغه یې میلانو ته ولاړو هغه یې مارکیټ ته ولاړو. نو اوس مخته چې کوم مالونه د خلکو سره پراته دي هغه که چا د ځان سټور کړي دي یا سټاک کړي دي نو خو د بانک انټرست په پاکستان کې دا ټیم 21% چې دی دغه سود روان دي او هغه سود چې ته د میاشتې پر واچې د خلکو سره کوم سټاک دی خپل پروفټ پر واچې نو دا ریټ دغه په وجه به تدریج به سوکا دا تر نوي فصل پورې به دا بړاویږي. د وړو ډیلر اسوسییشن هم دا خبره کوي چې له پنجاب څخه وړه دلته نه راوړل کېږي. د هغه ځای پولیس او چارواکي ترانسپورټان تنګوي او پیسې ترېنه اخلي. ترانسپورټر اسوسییشن هم دلته په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د پنجاب موټروي او ټریفیک پولیس لخوا پر بار وړونکو ګاډیانو باندې لګول سوي جرمانې له 15,000 څخه اوس تر 50,000 روپۍ پورې زیاتې سوي دي. حمله دې کبله دوی اوس دلته په بلوچستان کې کاربندیز کړی دی. د بلوچستان د ترانسپورټرانو اتحادیې مشرانو د پنجاب حکومت دغه ګام غندلی دی. دوی وایي چې ترانسپورټران به د لویو لارو د پولیسو دا غیر قانوني عمل له سببه څخه پنجاب سند او خیبر پښتونخوا ته به د مالونو وړل راوړل بند کړي دي. حمید سمسور، VOA ډیوا، کوټه.